سلام دوستانو. زموږ یو دوست لیکلی دی استاد زه خپله ښه په ځان پوهیږم له کومې ورځې چې د ما علاقه موبایل سره زیاته سوې ده له هغې ورځې نه احساس د ټنبلۍ کوم. حال دا چې که درته ووایم چې ډېره لایقه وم شاید تاسو ووایئ چې اوس یې خپل صفت راته پیل کړی. که ماته د مسنجر له لارې ځواب راکړئ ښه به مننه. اول به خو باید دونه وکړم دوستانو چې موږ پیام هغه ډول چې موږ ته راځي په همغه ادبیاتو چې موږ ته راځي په همغه متن چې موږ ته راځي موږ یې همغسې وایو پرته له دې چې د چا نوم یاد کړو. اما خورکۍ که اجازه دي چون پوښتنه د ډېره عمومي ده، پوښتنه د ډېره زموږ د یو همکار خبره ریلیټډ ده نورو خلکو ته، نو ومې غوښتل چې په دې خپرونه یا په دې بحث همغه ډول مې تاسو ته مسنجر کې ځواب درکړ. غواړم چې دغه موضوع له نورو خلکو سره هم شریکه کړو، ځکه چې د موبایل مسله، د احتیاط مسله، د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو مسله او ورته نور موارد چې نن سبا په موبایل پورې، په ټکنالوژۍ پورې، په ټوله کې له انټرنیټ نه د کار اخیستنې په اړوند یا په برخه پورې اړه لري د ډېرو خلکو ژوند یې ور خراب کړی او ما وغوښتل چې دا په عمومي ډول ما ورله دې چې تاسو سره یې شریکوم، له نورو دوستانو سره هم په یوټیوب چینل کې شریکه کړو. خو دوستانو تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. موږ به یې په روانو خپرونو کې د دې خورکۍ په څېر له تاسو سره ځوابونه د یوټیوب پر لیکه یا پر چینل ځوابونه خپاره کړو. او د یادولو وړ ده چې موږ په هغو پوښتنو خپرونې جوړوو چې تاسو یې وغواړئ چې موږ خپرونې پرې جوړې کړو، یو او دویم دا چې له ارواپوهنې سره اړه ولري. ډېر ځله موږ ته پوښتنې راځي چې څوک وایي چې زما سترګې خوږېږي، څوک وایي چې زه د معدې تکلیف لرم، او څوک نورې موضوعات یا نورې مسلې کله شریکوي موږ سره، کله کله حقوقي مسایل له موږ سره شریکوي، کله کله دینی او شرعي مسایل له موږ سره شریکوي چې زه اخلاقا ځان ته اجازه نه ورکوم چې په نورو علومو کې تشبث وکړم. دا یو ډول مداخله راته ښکارېږي، بلکې مداخله ده هم. نو هغه پوښتنې موږ ته لېږلی سئ دوستانو چې هغه د ارواپوهنې یا زما د مسلک اړوند دي. زه په خدمت کې تاسو ته وویل سي خورې چې له ټکنالوژۍ نه استفاده، له موبایل سره علاقه، له موبایل سره په موبایل پورې نښتل، په موبایل پورې ځان ګنډل یا له موبایل سره ځان وبدل یا بافت اخیستل متاسفانه د دې سبب سوی ده چې تا ته څو مسلې پیدا کړي او دغسې یو وضعیت چې اوس یې ته لرې، دغسې یو حالت چې اوس یې ته لرې، دغه حالت ترې ورسي او پکې ورښکیل دی کې په اصطلاح. لومړۍ مسله دا ده چې ستاسو انرژي ضایع کېږي، یعنی هغه انرژي چې تاسو اخلئ، هغه قوت او توان چې تاسو یې اخلئ، هغه که له اکسیجن اخلئ، که له خوړو اخلئ، که له تشویقي کلمې یا له مور و پلار اخلئ، که له مذهبي او دینی او روحاني کارونو نه یا عبادتونو نه اخلئ، هغه انرژي تاسو راخلئ، په اصطلاح اخلئ، لاسته یې راوړئ او بیرته په موبایل باندې د مصروفیت او د بوختیا په چاره لګوئ. یعنی اجازه راکړه خورې چې دا درته ویم چې ستا د وجود یوه غټه او غوښنه برخه انرژي ستا په خواله رسنیو مصرفېږي او دا ستا لومړیتوب نه ده. کله چې ستا انرژي راځي او په بله چاره، په بله کړنه مصرفېږي، بیا ته خپلې اصلي کړنې ته، مهمې چارې ته، خپل لومړیتوب ته فرصت او وخت نه پیدا کوي. دا یوه مسله چې نه د تا انرژي ځي په یوه بله لاره او په یوه بله چاره مصرفېږي. دویمه مسله د توجه مسله ده. د توجه موږ په ارواپوهنه کې د حواسو مجموعې ته وایو. یعنی کله چې تاسو ذایقه، لامسه، سامعه او د لیدنو حس راخلئ، په یو برخه او په یو چاره بوختوئ، دغه حواس یا دغه د توجه
دغه د حواسو جمع کول چې موږ ورته دقت او توجه وایو، پاملرنه ورته وایو، دغه چاره تاسو ټکنۍ کوئ، ځوبلوئ. یعنی تاسو راځئ د خپل حواس شیندئ، یا اجازه راکوي ووایم چې تیت کوئ. کله چې تاسو خپل حواس راواخلئ او تیت یې کوئ، ویشیندئ، دا د دې لامل ګرځي چې تاسې له بده مرغه خپل لومړیتوب ته، خپل اصلي ژوند ته، یا هغه څه چې تاسو غواړئ، هغه غواړئ تاسو ترلاسه کړئ، هغه ته مو نه رسي له بده مرغه. یعنې تاسو هغه نسئ ترلاسه کولی، تاسو هغه اصلي کار نسئ ترلاسه کولی، او هغه تمرکز مو، توجه مو راځي په یو بله چاره او په یو بله کړنه بوخته کیږي، مصرفیږي او لګیږي. او دا د دې لامل ګرځي چې ستړیا، خستګي او آرام ځینې اروایي ستونزې او د اوږد مهال لپاره ځینې اروایي ګډوډۍ یا ناروغۍ تاسو ته پیدا شي. درېیمه مسله هم د خوب مسله ده، خورکۍ. یعنې کله چې ته راځې او خواله رسنۍ کاروې، دا د دې لامل ګرځي چې خوب دې خرابه شي. ښه، د خواله رسنیو په کارونه یا په استفاده خوب څنګه له منځه ځي، یا خوب څنګه ګډوډېږي؟ کله چې ته راځي موبایل کاروې، کله چې ته راځي خواله رسنۍ کاروې، هغه انرژي چې ما په سر کې تاسو ته یادونه وکړله، د هغې انرژي یوه برخه راځي په یوه ډېره جالبه چاره. مثلا په ټیک ټاک کې د یوې ښې ویډیو، په انستاګرام کې د یوه ښه پوسټ، په یوټیوب کې د یوه ښه کلپ، دا مسایل ته ګورې او دغه انرژي دې ځي هغې خواته. او دغه انرژي په عوض د دې چې خپلې طبیعي چارې او نورمالې چارې ترسره کړي، له بده مرغه راځي په یو بل هیجاني او ډېره خوندور او تلوسه‌یي چاره چې هغه یوټیوب او ټیک ټاک دا او هغه دي په هغو مصرفېږي. یا هم کیدای شي مسج وي، کیدای شي چټ کې تاسو ډېر هغې انټرست درته دلچسپي، جالبه له چا سره اړیکه لرئ، خبرې کوئ، I love you، هغه درته هغې خوا وایي چې I love you، هغه له هغې خوا یو زړه درته رالیږي، ته له دې خوا یو زړه ورته لیږي، هغه له هغې خوا یو هغه درته ایموجي درته رالیږي، تاسو له دې خوا 2-3 ایموجي ورته لیږئ. دغه چاره دلچسپه کېږي او خبره عین د شپې 2 بجو ته رسېږي. کله چې دا خبره 2 بجو ته ورسېده، نو د تاسو خوب خرابېږي. کله به چې خوب خرابه سي، حوصله، توان، حافظه، تمرکز، خلکو سره ښه اړیکې، ښه روابط، ښه اشتیا، ښه رابطه، ښه شیانو ته خلاقیت، دا شیان ټول کې خرابېږي. او دا یې هم یو لامل ده خورکۍ د تا د ستونزې. بله مسله درس لږ او د موبایل کمښت هم لږ دواړه شروع کړه. یعنې لږ درس شروع کړه او لږ د موبایل کارونه کمه کړه. نه درته وایم چې موبایل د همدا نن شپه بسته کړه او ځه لاړه سه کتاب راواخله او د شپې تر 2 بجو پورې نن شپه کتاب ته کېږده. دا چاره هم شونې نه ده خورکۍ. ته لږ د موبایل کارونه کمه کړه او لږ له دې خوا د درس او د سبق او هغه شیان چې تا ته ډېر مهم دي، ډېر با ارزښته دي، هغه پیل کړه، شروع کړه. دا کومک ترسره کولی شي. یعنې یوه تدریجي پروسه را شروع کړه، آګاهانه، چې ته خپله پوه سې چې زه څه کوم. دا چاره دې که ترسره کړله، دا کار دې که وکړ، زه باور لرم چې دغه ستونزه به دې حل شي. وروستۍ مسله چې غواړم در سره شریکه کړم، ځینې اپلیکیشنونه په موبایل کې راواخله او ډیلیټ یې کړه. مثلا ته وایبر هم لرې، ټلګرام هم لرې، واتساپ هم لرې، انستاګرام هم لرې، فیسبوک هم لرې، ټویټر هم لرې، پینټرست هم لرې، نور چې لرې یوټیوب هم لرې، ګوګل هم خپله کاروې، ایمیل هم لرې. دا ګوره یو عالم کیسې دي که نه خورې. دا خو هر یوې پیسې دشکه غواړي، هر یوې چارج دشکه غواړي، هر یوې وخت دشکه غواړي، هر یوې چک کول دشکه غواړي. دغه یوه برخه لرې کړه. مثلا هغه اپلیکیشن چې اړیکې پې ټینګوي، اوس په هر هېواد کې نه پوهېږم ته چېرته اوسې، په ځینو هېوادونو کې خاص اپلیکیشنونه ډېر مشهوره کېږي. مثلا ویچاټ په چین کې ډېر مهمه ده، ډېر خلک یې کاروي. مثلا ټلګرام په ایران کې ډېر خلک کاروي. مثلا انستاګرام په مرکزي اسیا هېوادونو کې، په ټوله کې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي. اوس ځینې نور چینلونه هم راوتلي، هغه هم خلک کاروي. ته وګورې چې ستاسو په سیمه کې یا ستا ملګري، دوستان، انډیوالان، کورنۍ، خواخوږي، دوستان، صنفیان دا کومه شبکې ډېرې کاروي. که احیانا ویچاټ کاروي، نو بیا له انستاګرام، بیا وبښه له واتساپه،
له تلګرام او نور شبکو تیر سم هغه یو شت نه کار اخله که احیانا انستاګرام کاری بل د نور نه تیر سم دا یو شبکه اخله ورچ تاسو سره اړیکم ټینګول ته بس زم دا څه شی لرم ام د کی کار سره غږیږي بسم الله دی خواته د خلل رسنیو په برخه کې کتر واخلي مثلا انستاګرام هم لري تلګرام چینل هم لري کاری فیسبوک هم لري او نور هغه هم لري شبکې هم لري په دې شبکو کې کته راپاتېږي او یو وساتي مثلا یا انستاګرام وساتي یا فیسبوک وساتي یا ټویټر یا تلګرام یو وساتي دغه دوه کته پاتې کې او نورسته کې مثلا وایبر د نور شانیس وایبر فیسبوک د شانیسته کې یو دوه در سره وساتي او په مغه یعنی زه تاسو دا خبرم نه کوم چې ټول رسنۍ سره اړیکه وشله ځکه چې یوستم پیړۍ د رسنیو پیړۍ ده او موږ ټول اړیکې ورته اړیکې پر جوړو او اړتیا ورته لرو اما ته کولای شې ځینې اپلیکیشنونه داسې لري یو اپلیکیشن انسټال کړه په خپل موبایل کې د هغه داسې اپلیکیشن ده چې هغه تاسو هلته کوډ کوئ بیا هغه تاسو ته وایي چې اوس نو هغه خلاصه ستاسو وخت خلاصه مثلا یو وخت ورته وټاکئ چې زه د شپې له لسو نه باید د ما موبایل ټول اپلیکیشنونه ګل شي بیا تاسو هغه اپلیکیشن انسټالوئ هغه کې عیاروئ بیا تاسو ټول اپلیکیشنونه خپل ګل کوئ کله چې 10 بجې سي 8 بجې سي 9 بجې سي بیا هغه ټول ګل شي بیا تاسو کولی شئ چې هغه اپلیکیشن هم کومک ترسره وکړي دغه ډیټا د انټرنیټ یا وای فای او نور مسایل که تاسو وای فای درکوي یا ته کار تر اخلي دغه هم که لږ محدود کې یا لږ جی بي فعال کې دا هم کومک درسره کولی شي چون کال په خلاصېدو ده کال په هغه ده یعنی موږ نوي کال سره مخامخ یو کال هم خلاص که نو ته کولی شې د همدغه کال په سر کې او په پیل کې یو ارزیابي وکړې له ځانه چې چا سره د اړیکې څه ډول چا سره څه ډول آرام ځینې مسایل ختم کړي مننه خو ژوندی اوسئ